مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام ورحمت الله. سلامت اوسې مه خوارېږئ. وروره مولوي صاحب زما دا پوښتنه ده. ښه راته ووایه. مولوي صاحب زما دا پوښتنه ده چې دغه کور ګرو واخلي او پکې اوسېږي دا سود کېږي که نه کېږي؟ ګروي کې اوسېدل درته وایم په سترګو درته وایم. سلام. د ورور نو کله صدقه تاسې ورکوله وعده مو کړه صدقه ورکوئ. واتبع السیئة الحسنة له بدۍ نه وروستو نیکي کوه او یا در سره بدي وکړه ته ورسره نیکي کوه. واحسن الی من اساک ته نیکي کوه هغه چا چې تا سره بدي کوي. وخالق الناس بخلق حسن خلقو سره په نیک اخلاقو سره مخامخ کېږه. د لمانځه مخکې تېرېدل ګناه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لو یعلم المار بین یدی المصلي لقام 40 او لوقف 40 او کما قال. داسې یو حدیث ده. وایي که چېرته دا د تېرېدونکی د لمانځه په مخ کې دی پوسي چې څومره ستره ګناه ده دی به 40 ودرېږي. 40 ورځې 40 ساعته 40 رکعاته 40 کاله څومره 40 به ودرېږي. معنا دا چې ډېر ستره ګناه ده د غلط تېرېدل د لمانځه له مخې نه. هیڅ وجه جایز نه ده. حتی په حرمین شریفینو کې جایز نه ده. ولې هلته چون حرمین شریفینو کې بلوای عام زوی مخصوصا په حرم مکی کې هغه د بلوای عام له وجې نه علما نور حیران سوي چې دا خو معصیت سطحه دومره هغه سوې ده چې هلته د اجتناب تقریبا یا ډېر مشقت کې وي او یا ناممکن وي. نو هلته علما دوره تشدید نه کوي. داسې نه ده چې هلته واجب نه ده. دا ستره نه ده. دا د اکثر علماو په نزد واجب ده. ستره دې ته وایي چې مقتدي به دا نمازګزار به خپل تر مخه یو څه شی ږدي داسې ستره دې تر شا به ودرېږي. دا ستره اقلا یوه نیزه به وي. یوه نیزه دغه یو نیزه ده دغه ما لاس دغه یو شی چې دغه یو ذراع سي او یو هغه شرعي ګز سي دا به ږدي چې مخې نه یې څوک تېر نه سي. شریعت هغه هم دا ده د شریعت حکم یو څه شی د دې تر شا به بیا که هغې نه وروستو خلک تېرېده ودرېږي. او پاتې سو د ستره د امام ستره د مقتدي ده. او سترة الامام سترة المأموم د مقتدي لپاره ستره ده. یعنی امام که چېرته هغه پسې ودرېدی او په هغې شاته ولاړو. دا دوهم جماعتونو کې معمولا دغسې دی. دوهم جماعتونه چې خلک کوي جماعت 2 جماعت 3 په یو مسجد کې هغه امام دی او پایې شاته ودرېږي. نو مقتدیان ټول دی پلو دی پلو خلک د مقتدیان له مخې تېرېږي چې امام ستره وي پروا نه کوي. امام له مخې تېر شي ستره د نور مقتدي که پلو بې سترې هم پروا نه کوي. دا د امام ستره د مقتدي هغه جیګولی سي. د مقتدي تحمل د مسؤلیت کولی سي. خو یوازې منځګزار چې څوک ځان ته لمونځ کوي ده ته بیا جایز نه ده چې دی داسې جای کې ودرېږي چې هغه خلک ترېنه تېر سي. او خلکو ته هم جایز نه ده چې د مصلي یا د لمونځ کوونکي له مخې تېر سي تر دې چې دا نمازګزار خپل لمونځ تکمیل نه کړي. نو صبر کوئ. دا او پاتې مسافه تعیین نه ده تر هغې چې د نمازګزار یا د دې سړي سترګې ویني او که یو دشته وي چې هغه ډېر لرې وي او همواره وي نو خو هغې نه چاره نشته لابودي. او داسې یو مسجد کې مثلا یو سر د مسجد کې سړی ولاړ د لمانځه او بل سړی تېرېږي دا ناروا ده. ولو که ډېره مسافه هم نه مګر داسې ستره یې تر مخه وي او که ستره نه وي بیا ناروا ده جایز نه ده. همدا رقم مقتدي ته هم لازم ده چې داسې جای یا هغه ته نمازګزار ته یا لمونځ کوونکي ته جای استاد شود که پیشوری دیر نشه. بددسته مردم هم گناه نذاره خودم در گناه نندازه. چرا این ستره از اوامر شرعی از شارع امر کرده که شما ستره را بگیرید با ستره قریب ستره استاد شوید. و اگر گناهش آدم بفهمه که چقدر گناه است 40 استاد میشه. 40 دیگه 40 سال 40 روز 40 رکعت 40 احقا 40 قرون یا چقدر عدد 40 آمده. ګروي کې اوسېدل ورور پوښتنه وکړله. ګروي اصلا یو امانت ده انسان سره. د امانت نه استفاده نشي کولی. ما دغه پیاله تا ته ګراو درکړله پیسې نه وې را سره چې یو مال معامله مو وکړله پیسې ما سره نه وې ما دغه پیاله تا سره ګروي دې پیاله کې ته چای نه څښ کلی. دا پیاله به امانت در سره ساتي ځکه امانت نه استفاده کول شرعاً جایز نه دي.
مګر په اذن د مولا سره مالک سره چې مالک اجازه درکړي هغه بیا عاریت کیږي امانت نه وځي. دا د ګروي معامله دا امانت معامله ده. امانت نه استفاده کول شرعاً جایز نه دي. دا بل سړي چې پیسې درکړي دا قرض درکړی دا قرض نه ګټه اخیستل هم جایز نه دي. کل قرض جر نفعا فهو ربا. هر قرض نه چې نفع لاس ته راځي نو هغه ربا ده یا سود ده. د قرض نه ګټه اخیستل دا هم شرعاً جایز نه ده، درسته نه ده. نننۍ معاملات ګروي چې دا نه بیع وفا دي او نه بیع جایزي دي. اسې په دروغو د دې لپاره چې خلک هغه سي وایي راځم او ته بیع جایزي کوو بیع وفا کوو. دا بیع وفا بل څه شی ده، بیع جایزي بل څه شی ده. او په دې کې سته د رهنما کې بیع وفا او بیع جایزي لیکلي حلالېږي نه. یعنی عنوانونه نسی کولای چې معاملات حلال او حرام کې تغییر ورکړي. موږ په فقه کې یو قاعده لرو، په اصول کې هم داسې قاعده لرو، په فقه کې هم قاعده لرو چې العبرة في المعاملات العبرة في العقود للمباني العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. دا اعتبار چې دا اصل مقصود دی هغه کې ده. مقصود د بیع څه شی ده نه په دغه الفاظو کې ده. مهرباني وکړئ د خبرونه آخري تماس ده. مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني. راتو اس سحار من كذاكي و سحار من كان كذاكي بیا څومره جایز د سبق جایز چې د شاکل مدرا وګرځي. بالکل دفتن به راګرځي کله له خوب را پاتې دی بیدار سولې اولین کار څه کې او د بقیا او منځ به قضایي راوړي. تاخير درست نه ده او که بیا تاخير سهار وخت در باندې لازم د قضایي به راوړي پرې شروع کیږي نه. قضایي په هر وخت کې راوړل کیږي. زموږ د خبرونه وخت هم پوره سه. تاسو په لوی او بخون کې الله تعالی سپارم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر من نصر دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وأخذل من خذل دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم ربنا فلك الحمد في الأولى والآخرة، وصل اللهم وسلم.